بیا یې بې یعنې بېهان او بې یعنې برمته زه تا برمته کوم ځکه چې تا همداسې یو کار کړی ووایه ګورې تاسو ګوته او غاږ دی په تېروتنې سره هم زما مخې ته اوچت نه کړي ته زیاته څه فکر کوې همدا اوس موټر ودروه ته وانه اورېدل موټر ودروه که نه ما ته ته ولې او امر ته راباندې کوې ها عجیبه ده زه بیا هېڅکله ستا مخې ته نه راځم هیله کوم ما خوشې که بېهانه خور خو مې دننه نشته نو چېرته تللې ده همدلته به وي کیدای شي د باندې به تللې وي پلاره طبقې خور مې څه شوي زویه په تکلیف باندې څه شوي خور مې چا وتښتوله وی تښتوله چا زویه پلاره ما د باندې کرکټ کوه نه پوهېږم بیا موټر راغی او طبقې خور یې پکې واچوله هغه توره جامې اغوستې وې هغه موټر کې وه طبقې خور هم وه او هغه موټر لاړه ښاغلي دروغجن طبکي ولې خپل ټلیفون ته ځواب نه ورکوي څومره زنګونه مې ووهل نه پوهېږم چې دا ټول کور باید د یوې ماڼۍ په څېر ډیزاین شي ګل وهونکو ته به وایه ښه زما د دروف واده باید دومره په شان او شوکت سره ترسره شي چې خلکو ته په یاد پاتې شي په واده او کوژده کې چې کوم خواړه وي که نه د هغه پوره لیست ماته راوړه بېهانه موټر ودروه ښاغلي دروف څنګه وهله برابر چې په رښتیا دروغ ځای هو رښتیا به ستا لاسونه خو تړلي دي دا خو په رښتیا د دروغ زنګ دی او دا زنګ مې پرې کړ اوس ووایه اوهو بیا دا پرې او دا هم ټلیفون غلی اوس هېڅوک درته زنګ نه وهي او ته اوس همدلته غلی کښېنه که نه نو زه به خفه شم او که چیرې زه خفه شوم نو بیا پوهېږئ چې څه کېږي دا څه دی د طبکي ټلیفون غلی شو تر اوسه خو زنګ تېروو اب د طبکي پلار زنګ وهلی بله سلام کاکا جانه څه دا تاسې څه وایې زه همدا اوس درځم کاکا جانه دروفه څه خبره شوې ته ولې خوش نه یې طبکي برمته شوې ده برمته کوم چا طبکې تښتولې ده زما ناوې چاته تا باندې سوله چې هغه یې تښتولې ده اشمېنه همدا اوس پلارجان ته زنګ ووهه سرکبه مشري مورې د پلارجان تلیفون کار نه کوي خو بېهان لیوه جان ته زنګ ووهه که نه هغه خو یې داسې په یوه شېبه کې پیدا کوي هغه خو به د هغه سړي سره هم پرېږدي چې زموږ د کور راتلونکې ناوې یې تښتولې ده زه بېهان ورته زنګ وهم بېهان تلیفون ته زنګ ورځي خو ځواب نه راکوي دروفه ته دلته څه کوې ها ته لاړ شه او پیدا کړه چې طبکې چا تښتولې ده هغه چېرته ده څنګه ده څنګه هو مورې زه د اخري کور ته ځم کېدای شي هلته کوم څه نه خبر شم که کوم خبر دې ترلاسه کړه بیا موږ ته خبر راکړه زنګ ووهه سمه ده سمه ده یوه شېبه دروفه زه هم درسره ځم راځه مورې او ښه نه راغی دروفه له طبکې نه کوم خبر شته نه ترو ای خدایا زما لور به چېرته وي هغه به په جانې تاسو اندېښنه مه کوئ زه طبکي پیدا کوم که نه تاسو څنګه خبر شئ چې طبکي برمته شوې ده ما ولیدو هغه جامې چې خور برمته کړه هغه تا برمته کوونکی ولیده نو
د هغه سره مې ونه لیده خو هغه په یوه کریمي رنګه موټر کې تبکي خور بوتله هو عادتي او پلار یې د موټر د پیدا کولو لپاره تللي دي او تبکي خور مې پیدا کېږي که نه شوپه زه ستا خور بېرته راولم ښه ته بس په مور باندې پام کوه تاپکی تاپکی کوم خبر مو زویا. ترلاسه کړه څه شوي هر څه خو سم له دي ټولو خلکو نه مې پوښتنه وکړه پونم جانې هېڅوک په څه نه پوهېږي او عادتې خو تر اوسه هم هلته ګرځي زویا هغه چېرته ده کاکا جان آرامه اوسه زه تبکي پیدا کوم زه ځم چې پولیس ته خبر سمه ده ورکړم زویا. د پولیس حوزې ته مه ځه د پولیس حوزې ته ځه او کاکا جان ځو تاسې لاړ شئ توپکي پیدا کړئ سمه ده وروره نه پوهېږم چې لور به مې چېرته وي په دومره لوی ښار کې به هغه موټر څنګه پیدا کړو بله وویکه یو ډېر اړین کار لرم زموږ هر څومره خبر اعلان چې دي که نه ټولو ته ووایه په هر ځای کې چې کوم کریمي رنګه موټر ولیدل شو سمدلاسه ماته خبره کړې اوهو دروفه ته اندېښنه مه کوه تبکي پیدا کېږي حسن هم ډېرو کسانو ته هم خبر ورکړی یو چېرته نه یو چېرته به خو پیدا شي بهانه خیر دی ما پرېږده زما مور او پلار به ډېر پریشانه وي پرېږده هسې نن څو شېبې وروسته ټول خواشینیتوب یې لرې کېږي کوم خبر مو ترلاسه کړ سمه ده ښه بابره زما خبره په غور سره واوره له تاسو نه چې هر چا کوم خبر ترلاسه کړ نو ماته زنګ ووهئ هو څه هغه دې ولیده چېرته یعنې د مابات میدان سره هو موږ همدا اوس درځو وروره تبکي پیدا شوه د مابات په میدان کې دا هغه میدان دی که نه چې زموږ کور سره دی هو همالته دی زر کوه نو تبکي تبكي دلته خو هېڅ حکم نشته ښاغلی دروفه تبكي ښاغلی دروفه تبكي 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 سانجاي تبكي تبكي دلته خو تبكي نشته خو موټر همدا دی تبكي تبكي دروف کېدای شي ستا په لیدو یې هغه بل چېرته بیولي ډېر بلر نه وي تللی راځه چې ځو تبكي ته چېرته تللی یې که په تا کوم څه وشي نو زه
زه څنګه پوه شم چې ته چیرته یې تبکي؟ زه ولې داسې فکر کوم چې ته راته نږدې یې؟ دننه شه. Alexa! څو شېبې وروسته دلته چاودنه کېږي، نو تر هغه پورې دلته غلی کښېنه. تبکي ما مشغولة ما لدي زي وبستر إلكم ما لدي زي وبستر أزغوار فرصة على الشام Edazima. Opaque paizite. دا خو د تبکي پیسې ده، یعنې تبکي همدلته نږدې ده. تبکي
دا په دې معنا ده چې تبکي په همدې لاره تللی وروسته دې کومه نښه نشته دا په دې معنا ده چې تبکي همدلته ده خو تبکي زموږ په کور کې تبکي تبکي ښاغلی دروف ښاغلی دروفه تبکي ښاغلی دروفه ما وژغورئ تبکي دا ما وژغورئ هیله کوم ما وژغوره ما له دې ځای وباسه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه تبکي ښاغلی دروفه آرام اوسه وباسه دا څه چېرته یم تبکي دا زموږ کور دی پته هېڅ هم نه کېږي آرام اوسه زه ستاسو کور هو تبکي زه نه پوهېږم چې برمته کوونکي ولې برمته کړې او زموږ کور دې راوستی آخر برمته کوونکی څوک دی زه یم برمته کوونکی بهانه बेहान चुलबुल चुलबुल पांडे